بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه ناصر جمال پښتو ټي وي کې زتا سر کلی وم. ناظرین، عوامي مسایل پروګرام کې زرا غلي منن غړي کمردین ته د دې چې کوم مسایل دي، د دې چې کوم محرومیان دي، د هغه په بابت سره او د موجوده سیاسي صورتحال د دې په بابت سره نن زما د پروګرام ملما عوامي نیشنل پارټي سره تعلق ته په هر جلسه کې دي ځان رسي، په هر اکټیویټي کې چې د دې موجودګي چې د حالت کې ډیر زیات د خپل پارټي د لپاره ډیره قربانیان دي. راځي چې ملاقات وکړو شاه فیصل صاحب سره، مکمل معلومات نه واخلو د سیاست آغاز او بیا د موجوده سیاسي صورتحال. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ناصر بھائی څنګه خیر؟ شکر دی جی. مهرباني جی. تاسو خبرو که د سیاست د آغاز جی تاسو نو سیاست آغاز داسې دی چې زه د یو سیاسي کورنۍ سره تعلق ساتم. زمونږ د سن 1964 نه زمونږ ابا اجداد چې کوم موږ نه مخکې مشرانو نو هغې د سیاست سره وابسته غیر جماعتي بنیاد باندې او بیا بعد کې جماعتي بنیاد باندې بیا وقتاً فوقتاً پکې مرحلې لاړې راغې، خو د 2001 نه مونږ سیاست کې عملی قدم اخیستی دی او چونکې دا د مشرف صاحب دورو او هغې په لومبي ځل باندې د بلدیاتو نظام رایج کو او هغې کې د 2001 نه الیکشن یې وکړو او هغه الیکشن نه زموږ یو ریلیټیوز دی رشتهدار هغه پکې نایب ناظم دغه شو منتخب شو. ناصر خان مرحوم د هغه نوم دی، ناصر وفات شوی دی. بیا 2005 کې چې دی مونږ بیا دغه شو نو زما مشر ورور ارشد خان د دې سیټ اپ ایسه جوړه شوه چې هغې کې غلام علي صاحب ناظم اعلی او دا ورسره د یونین کونسل ناظمانو. بیا د پسې 2015 پیریډ کې مونږ سټې وکړو، الیکشن مو نه کړو، خو سیاست سره وابسته و، پارټۍ سره وابسته و. نو بیا پارټۍ چونکې دې ځل الیکشن چې کېدو نو دا جماعتي بنیاد باندې و، د پارټۍ په نشان باندې و. نو بیا پارټۍ فیصله وکړو مونږ ته د پارټۍ په نشان باندې ټکټ راکو او مونږ په دې سیټ اپ کې 2022 کې دا الیکشن دغه کو مونږ دوباره بیا منتخب شو. نو زمونږ سیاسي وابستګي چې ده نو دا زمونږ تقریبا ابا اجداد نه را روانه ده او مونږ عملي طور د سیاست سره ملوث یو. صحیح دی جی. ډېر ښکلی منډیټ سره تاسو وګټلو دلته او د خلکو تاسو له ډېره مینه او خپل خلوص وښیلو، نو تاسو به ډېر زیات خوشحاله وي په دې خبره باندې چې یاره جی الیکشن خو مونږه جنرال الیکشن هم راځي، بلدیاتو الیکشن هم راځي، خو الیکشن کول زما په خیال دومره ګران کار نه چې هغه نباول ګران کار وي، چونکې د عوامو توقعات وي. مونږ باندې بار بار عوام دا اعتماد کوي او مونږ منتخب کوي. نو زمونږ هم ځان باندې دا لازم ګڼو چې مونږ خپل ذاتي مصروفیات یا روزګاري مصروفیات هم ورسره مونږ پسې پوش کو او مونږ د عوامو د خدمت لپاره مطلب هر ټایم شب او روز چې کوم دی مونږ په دې کې مګن یو، مونږ کوشش کوو چې د عوامو خدمت وکړو. نو مونږ دا بس مونږ دپاره یو خدمت دی او د پارټي ورکر بیا شاه فیصل صاحب که مونږ وګورو د پارټي ورکر نه توقعات دا وي چې په پارټۍ کې به هم ډېر زیات شب و روز ورکوي او بیا هماغه کس چې دی هغه د علاقې نمایندګي کوي نو بیا هغه هلته کې هم خواري، نو خپل روزګار چې دی نو هغه خپل بچي هغه ته بیا رسو پاتې. عمده کس ده چې کله چې پارټي او سیاست او د عوامي نمایندګي کې نو دا ډېر مشکل کار دی، ولې چې پارټۍ هدایات راځي په هغې به عمل کې، د پارټۍ اکټیویټیز راځي، سټرایک شو، احتجاج شو یا څه قسم له مطلب جلسه جلوس شو، هغې ته به هم ځان رسې. ورسره چې دی دلته د عوامو ضروریات دي، د عوامو مسایل دي، نو هغې له به هم وخت ورکې. نو واقعي چې دا ډېر ټف زندګي وي، ټف ژوند دی. جی شاه فیصل صاحب که مونږ ستاسو د مسایلو باره کې خبره کوو، د خو ستاسو ان سی که وګورو پېښور کې لکه په ښار ایریا کې دا راځي، خو د روډونو صورتحال دلته څنګه دی؟ ناصر بھائی زمونږ لکه ګړی کمردین چې ورته وایي نو دا په دیهاتو حساب کې راځي جی، ورسره په دغه سره چې حساب کې نو دا د ډېر وخت نه مونږ په کارپوریشن کې یو، خو د بدقسمتۍ نه مونږ ته د کارپوریشن هغه سهولیات نشته چې کوم زمونږ حق جوړیږي. روډونه زمونږ همکسې زوړ حالت کې دي او داسې توجه نشته دی چې مونږ ووایو چې یاره مونږ یو شهري علاقه کې راځو. ٹھیک جی. فرش بندیانې وغیره د دې فرش بندیانې جی چې دا زمونږ د 88 کې کمې شوي دي
هغه نه دی خوا تقریبا یو 20% کار به شوي ګینې د هغې نه دی خوا بیا زموږ په کلي کې لکه داسې بنیادي کارونه د فرش بندونه دي شوي دي. ښه جي د بجلی صورتحال دلته لوډ شیډینګ څومره دی؟ بله خبره که ټرانسفارمر وغیره خراب شي تاسو سره صوبایي حکومت څه مرسته؟ ناصر بھائی د بجلی حالات خو په نش حساب دي په وجه د دې چې زمونږ که تاسو د زما ان سی کې دوره وکئ نو د دې تارونو چې کوم هغه کنجسټډ دغه تاسو وګورئ نو تاسو به ووایئ چې یاره لکه دې حالات کې دې ماحول کې د خلک زندگی څنګه تیروي نو د بجلی حالات خو دغسې حال دی. نوي پراجیکټ نشته، نوي مطلب پروپوزل نشته چې کم زاړه دي بس مکه دي او هغه چې اوس وځي نو هغه په خپلو خرچو جوړیږي. ټرانسفارمر په خپله خرچه جوړو، تارونه په خپلو خرچو بدلو، چې مینټیننس راشي مینټیننس نور دغه چې دی هغه وابډي والا نه رارسي، که کمپلین اوم کو نو نه راځي نو هغه اوم موږ په خپله جوړو. نو د داسې مسایلو سره موږ ښکار یو چې بس هر کار به په خپله کوو. صحیح دی جی. شاه فیصل صاحب د تعلیم په بابت سره لږ راته ووایئ چې یاره دلته میل فیمیل دپاره پرایمري میډل های هایر سیکنډري سکول د تعلیم په حواله خو به دا ووایو چې موږ سره په د نږدې ایریا کې یو های سکول شته دی چې هغه په ګلشن ایمان کې دی، خو موږ په خپله په پرایمري سکول کې سبق ویلی دی سرکاري سکول کې. موږ په دې خبره فخر کوو چې موږ د یو پرایمري سکول نه تعلیم حاصل کړی دی، خو د بدقسمتۍ نه زما په ان سی کې بیا زموږ په یو سی کې ان سی واړو کې دی، په یو سی کې بیا زموږ های سکول نشته، ثابت یو سی کې های سکول نشته، په ثابت یو سی کې فیمیل میډل سکول یا های سکول نشته. دومره زمونږ پسماندګي ده چې مطلب بیا د سکول حالانکه ناظرین سوري تاسو خبره کټ کوم زما په خیال دي چې صدر ک لغونته رش کوي نو څومره 3-4 کیلومتر به داسې به وي 4 کیلومتر کې صدر دی جی. او دلته پکار دا و چې یاره هغه صدر عمر سہولت خو کنه وي نو کم از کم دومره وي چې د انسانانو ولا سہولت وي او پاغي کې بنیادی حقوق کې په تعلیم راځي. ډېر د شرمندګي خبرې چې کله لکه اوس دا شاه فیصل صاحب څنګه وایي چې په ثابت یو سی کې دغه نشته دی، ان سی خو پرېږدي دی په ثابت یو سی کې چې دی نو تعلیمي ادارو فقدان دی، نو دا ډېر زیاته د افسوس او دغه خبره ده مقام دی. ناصر بھائی یو خبره سره اډ کوم جی مونږ چې کله اوس د الیکشن وکړو مونږ د سکول حالات چې وکړو زمونږ په سکول کې په یو کمره کې فرنیچر نو، ماشومان به په فرش باندې کېناسته، یعنی کارپیټ یا ټراټ وغیره هم نو. د سکول د ټیچر چې دی نو د هغه ټیبل هغه مات ګوټ ټیبلو زوړ د تختو چې هغه زمونږ ډبل سټوري سکول دی هغې دغه حالت دی. داسې ورسره دا نور واړه سکولونه چې دي مونږ د منتخب کېدو نه پس دې پسې منډه وواله نو یو 30-40% فرنیچر مونږ ارینج کو ورته ګینې اوس هم کمې دی، اوس هم هغه محرومیانې دي، هغه محرومیانې دا زمونږ د تعلیم حالانکه چې دا کوم مسایل تاسو یادوي دغه کې بیا زمونږ هغه ټیکسز چې مونږ څه ورکوو دا چې په 3000 روپۍ زه توړالم زه پکې لګیا یم، دغه ادارې هم پالمه، دغه بابوګان هم پالمه، دغه ډي جیز هم ساتلم پکې، لکه دا زما دغه دي که نه لکه زمونږ په ټیکسونو باندې لګیا دي هغه مزې کوي او د دې هغه دغه دی. نو ادارې چې دی بالکل هغې باندې خاموش دي، هغې خپل هغه دغه نه کوي او ورسره چې دی نو زمونږ سیاستدانان هم بیا پکې لږ داسې دي چې د صحت په بابت سره لږ راته ووایي شاه فیصل صاحب چې یاره څه ډسپنسري وغیره شته دلته؟ زمونږ سره تقریبا داسې یو 2 کیلومتر کې دا سیټي هسپتال شته. تاسو ان سی کې؟ زمونږ ان سی کې نشته، زمونږ په یو سی کې یو ډسپنسري ده په هزارخانه کې چې زمونږ د بي ایچ یو سټاف او یا ټول هلته کې وي نو موږ ته دا تر اوسه زما ان سی کې دا چاته پته نشته چې زمونږ بي ایچ یو شته. د صحت دغه شته دی نو هغه به څه دا خبره وکړي. د ګیس په بابت سره لږ راته ووایي چې د ګیس په بابت جی مونږ ګیس دفتر سره بار رجوع کا جی زمونږ ګیس لاندې یو ځای کې ما کولو کو ګیس ټیم مې راوستو نو هغه کم از کم هغه داسې چاڼو لکه غلبیل یا د دغه دپاره چې تا هغه پیپ سوړه کړي دومره ډیمیج و او په ډرین کې به چې کوم دی د هغې ګیس وتو که ډرین کې به د تیلې ووالو نو اوبه به بلېدې د ګیس او بیا چې مطلب دا کم لوډ شیډینګ دغه چې دی نو دغه لوډ شیډینګ دوران کې هم چې کوم دی زمونږ کلي کې ګیس نو
لوډ شیډینګ چې ختم شي ګیس راشي دغه ټایم هم دغه نو بیا مونږه د لپاره بار بار په میر سه په ټولو باندې زور راوړو نو هغه پریشر پکې والو نو تقریبا یو 30% دغه پوزیشن ټیک شو خدا سي ایریا پکې اوسم شته چې هغه ته ګیس نه زی ٹھیک جی لوډ شیډینګ خو بس دی لوډ شیډینګ نه علاوه هیڅ رسای نشته خجر رسای نشته دا نور دومره محرومیان دي سرکاري وړو خبر ته ډیر ملاوي یاره جی سرکاري وړو خو دومره غټه ایشو جوړه شوې ده خاص کر چیرمنانو لپاره جی مونږه مسلسل عوام تمه لري چې یاره اوس خو تاسو ناظمان یې دغه مونږ له سرکاري وړو نو مونږه که آرسی لاړ شو آرسی دومره بدتمیزه ده چې هغه الفاظ زه تاسو ته نشم ویلی چې هغه له څوک ورشي او کوم الفاظ استعمالوي د فوډ آرسی چې کوم دی بیا که مونږ ډي سي صاحب له لاړ شو که مونږ یې ډي سي صاحب له هغې وایي مونږ یو فارموله جوړه کړې ده او دا کو خو له بېلوباب دا چې زمونږ په این سی کې تقریبا ثابت این سی کې چې دا په 17,000 آبادۍ باندې محیط ده او دې کې یو کس له راځي تقریبا 30 توړې یا 35 توړې چې د سابقه ګورنمنټ کارستاني دا هغې چې دی نو دا مقرر کړو خو هغه هم 30-35 توړې راځي نو 30-35 توړې خو مطلب د یو محلې هم نه کېږي نو د این سی به څو شي نو په نش حساب دی نشته ډېر خلک مطلب په تنزل دي پریشان دي سرکاري شاه فیصل صاحب تاسو وایي چې یاره لکه د خلکو زمونږ امیدونه دي تکلیف خو به درته ملاویږي چې یاره دا چیرمني دا الیکشن هم کړي دي یاره جی که ذاتي طور د ته زه ووایم نو د دې خبرو دپاره مونږ کې حوصله ښه ډېره ده خو زړه م جړېږي د عوامو دپاره ټیک چې یو کس راشي او هغه مونږ ته خپله بېبسي او بېکسي ښکاره کړي او بیا مونږ دغه وګورو نو بیا مونږ کې هغه برداشت ختم شي بیا افسوس راشي چې اخر لکه د دې خلکو به څه کېږي دا کومه ګراني چې ده کوم حالات د ملک روان دي دا څه کېږي لکه دغه به بیا جړی دغه باندې پریشانه یو بالکل جی چې یاره کاش دومره وي چې یاره سلک ډېر اختیارات وي سلک ډېر فنډز وي نو سلک به مونږ ریلیف ورکړی وی دی بالکل جی اختیارات خو په اړو شته نه میر صاحب سره کوي نو عموم نوی نو چې شته ورسره ولې چې دا تیر کم روز ریګولیشن جوړ دی کم اکټ مونږ دپاره جوړ شوی دی نو هغې کې خو تضاد دی میر نظام چې کم دی هغه ډسټرک نظام جوړ کړی دی میټروپولیټن نظام دی او کم چې چیرمنز دي نو دی لوکل ګورنمنټ نظام جوړ کړی دی دواړه یو بل نه جدا کړي دي نو هغې کې دومره محرومیانې دي چې دا هر وخت خپلو کې نښتې وي میر وایي ستاسو مونږ سره کار نشته دی مونږ وایو چې مونږ تاسو سره کار نشته زمونږ به چا سره کار وي فنډ نشته اکاونټونه نشته مطلب دا چې ډېرې محرومیانې دي د دې خو بیخي لکه ډېر چیرمنان سمیت زما چې مونږ په دې خبره خو پیمانه یو چې مونږ د الیکشن ولې کوو الیکشن ولې کړی دی ټیک جی او د هغې وجه صرف د خلکو هغه امیدونو باندې تاسو نه رسېږي د هغې د وجې نه هغه افسوس او د دوک د وجې نه د دوک د وجې نه لکه پریشانه شو ٹھیک جی دغه انعکاسي صورتحال دلته یاره جمال صاحب داسې کار دی مخکې د ډبلیو ایس ایس پي نه مخکې د دغه نظامو ټي ایم ایز بالکل هغه به سټاف ټي ایم ای سره او ټي ایم ای به کنورټ کو ان سی یو سی ته نو هغې به هغه مینټین کولو نو هغه به سوپروایز کولو هم ناظم او د هر یو خپل علاقې به ورته پته وه نو هغه به تقسیم کو اوس چې کم نظام دی دغه کړی دی دا د ډبلیو ایس ایس پي دی او ډبلیو ایس ایس پي کې صرف تنخواګانې اخیستې کېږي په بره سطح بالکل د ډبلیو ایس ایس پي د سی او تنخوا 6.5 लाख روپۍ ده بالکل داسې ورپسې لاندې راځه بیا چې یو کټکولي ته وګورې نو هغه ته وایي ستا دا الاونس نشته ستا دا الاونس نشته دی هغه باندې مطلب دی چاړه ایږدي د هغه د بچو په رزق باندې کمې راولي لکه ډېرې مهرباني بیا ټیکهداري نظام پکې جوړ کو ټیکهدار بل اخلي د مزدور په سر د 26,000 د 25,000 روپو چونکې لیبر ریټ دی دا او دلته چې دی هغه ته ورکړی کېږي 18,000 روپۍ او بیا هغه په 3 میاشتو نه ورکړی کېږي هغې نوکري هغه برتیانې پکې بیلې دي چې په کاغذونو کې خو شته خو په فیلډ کې نشته بالکل جی هغه په فیلډ باندې ځکه نشته دی چې هغه کسان چېرته مخصوص ځایونو کې یا کار کوي او یا چې دی نو هغه صرف په نامه برتي وي د هغې تنخوا هم داسې اخیستی کېږي هغې کې تنخوا لږ ډېر مونږ ورنږدې شوي والله دې وکړي خدای توفیق راکړي چې یاره د قضیې ته ورسو هغې کې هم دا ده چې یاره به صرف هغه چې کم کسان مړه دي د هغې شناختي کارډونو باندې هم چې دی نو هغه بالکل جی دا خو زما په خیال زمونږ د ټولو فرض جوړیږي
چې چرته مونږه مطلب دا دی چې دا شی نه رانیوې شو چې مونږه په دې باندې خپل محنت وکړو او دې کې زیات رول به ستاسو د میډیا ملګرو وي چې هغې دغه شی نه رابرسېره کړي چې کوم شی نه مطلب دا دی چې پیسې ځي او د هغې عوامو ته سهولت نه رسي. بالکل جی. د صفا اوبو دپاره ټیوبویل وغیره شته د ستاسو ویسي؟ زمونږ جی په NC کې په سن 84 کې یو ټیوبویل جوړ شوی و جی چې هغه نن هم چالو حالت کې دی خو د هغې لاندې اوبه ختمې شوي دي. مونږ بار WSSP ته ریمایندر ورکړی دی چې یاره تاسو دې کې مونږ ته یو بل بور ووهئ چې دا اوبه مطلب دی دغه شي هغې کې یو موټر لاندې پاتې شوی دی او بل موټر یې پرې ورکوز کړی دی هغې کې اوبه نه راځي نو خلک هغه ټایم اوبو ته انتظار کوي او هغه هم چاته یا چا لږې اخیستې یا نه اخیستې بیا پرې لاړه شي چې یو طرف ته بجلي نه ګنټه په ګنټه بل طرف ته ټیوبویل اوبو رسوي نه د هغې پریشر نه نو عوامو ته ډېر تکلیف دی اوبو څښلو اوبو. ٹھیک شو جی بالکل صحیح ده. د صفای لپاره خو بس تاسو خبره راغونډه کړئ د موجوده سیاسي صورتحال باره کې بلک زه تاسو نه یو دوه تاسو کوم چې PDM کې چې د ANP تاسو په خیال فائدو کا نقصان دا سوال به زه لګونته نور د ناظرینو د په نظر کې لګونته دغه کوم چې کومګه لیک شاته لار شو دا 92 ته د خونه شو دا خډیر شو 92 ته لار شو نو ANP وا په KPK کې PML نو ټیک شو جی او پیپلز پارټي وا بالکل بیا چې PTI راغی زه ټیک شو د 8-10 نه پس چې دینو بیا PTI ورسره شوله JUI خو په ډېر خال وا تاسو چې کوم د موجوده سیټ اپ دا چې د PDM راغو دې کې خو تاسو ANP ډېر شاته یوړه اوس خو JUI دا او PTI دا نور خو ته ټول د لین وته تاسو دې باره کې څه خیال لرئ؟ ناصر جمال بھائی هر کله چې کومه پارټي په اقتدار کې راشي نو هغه په سکرین زیات ښکاري. بالکل حقیقت سره هغسې وي نه. ٹھیک د ANP د بیک ګراوند خبره داسې ده چې یو خو ANP د PDM حصه نه ده. که تاسو لږ وروسته وګورئ نو PPP او ANP دې د PDM نه چې کوم دی علن اعلان ویلو چې موږ د PDM مخکې وو په عمران خان حکومت په لرې کولو کې هغې د دې حصه بېشکه وو خو چې کله د هغې ډسټریبیوشن کېدو د وزارتو یا نور څه نو هغې کې بیا ANP حصه وانه غسته او هغې د دې نه ځان یو سایډ ته وساتلو او علن اعلان ویلی شوي ایمل خان ویلی دی چې مونږ د عمران خان د حکومت د اخوا کولو دپاره خو د دې مرسته کړې ده خو مونږ د PDM حصه نه یو جوړ شوی نو PDM کې بېشکه چې نقصانات ډېر دې وخت سره راغه ولې چې هغه بعضې خبرې داسې دي چې یو سړی هغه حکومت ختم هم شو خو هغه نوم یې ختم نه شو. بالکل ټیک ده جی. بیا د مولانا صاحب د متعلق چې کومه خبره ده نو چونکې هغې دا تحریک چلولی و PDM کې ډېر اتار چړاو راغلی و ډېر مطلب مشکلات راغلي و هغې ته نو هغې بیا د هغه خبرو ثمراتو کې چې کوم دی دا دومره مراعات او دا دومره شی نه حاصل که نو مونږه که پارټي وروستو ځي که دغه ځي ورکر هماغه وي او د هغې سټرګل هماغه وي مشرانو کې مطلب دا دی چې کومې فیصلې کېږي نو زما په خیال هغه د پارټۍ د بهترۍ دپاره کېږي بهترۍ دپاره کېږي. شاه فیصل صاحب یو بل لغونتې تلخ سوال دی کمای کوي نه د ایمل خان باره کې دا د دې نور پاټو یا هم طور سره یو دغه جوړ دی تاثر چیرې د ایمل خان صاحب پځې کې که حیدروتی صاحب وي یا بلور فیملی کې څوک وي نو دا بل قیادت کې بل غونته دغه وو هغه چونکې ایج داسې دی چې هغه داسې ډېر میچورټي موږ دا وایو چې هغه نشته دی چې لکه څنګه د حیدر خان دا یا د بلور فیملی دا دې باره کې تاسو وایي؟ ناصر بھائی داسې دا چې ایمل خان خو په یو داسې کور کې زیږېدلی دی چې هغه د تاریخ یعنی د باچا خان نه او د بر نه دغه نه چې راواخلي نو مطلب هغه د یو سیاسي کورنۍ د یو تحریک په کور کې زیږېدلی دی نو چونکې بعضې خبرې داسې دي چې هغه د تعلیم سره سره د تجربې په بنیاد باندې په هغې باندې خبرې اترې او عمل درآمد کیږي نو د حیدر خان تجربه په خپل ځای
انتهایی قابل سړی دی خو چونکې دا یو د پارټۍ یو نظام وي یو سیستم وي چې کله زمونږ مشر رهبر بیمار شو او د هغه مخکې سیاسي تګودو کولو کې مطلب د هغه له صحت اجازت نه ورکولو نو بیا د مرکز کې هم نمایندګي ضروري وه چونکې د ایمل خان نه سینیر دغه چې و نو هغه حیدر خان و نو هغه ذمہداري پارټۍ حیدر خان ته حواله کړه او د ایمل خان چې کوم تاسو تقریرونه راواخلی نو د مخالفینو به مختلفې رایې وي څوک به وایي چې د پارټۍ ورکر خفه دی څوک به وایي چې خلک یې نه خوښوي څوک به وایي چې یاره د الفاظو چناوي ټیک نه دی مختلفې خبرې کېږي خو زما په خیال زما خپله ذاتي رایه دا ده چې که تاسو د ایمل خان تقاریر راواخلی بیا د هغه چې کله عملی سیاست ته راووتو او هغه کمې دورې شروع کړي نو زما په خیال په د هغه په هغه دورو کې د ولی خان او د باچا خان عکاسي وه ناراضه خلک محرومه خلک کمزوري خلک هغه خلکو پوښتنې دا د لومبې د سیاسي عمل دغه الیکشن کې خو زه د هغې حلقه کې وم دومره ماته هم پته ده چې سهار 8 بجې به هغه وتو او 10 بجې به هغه کور ته راتلو بلکل جی د ایمل خان په دغه کې مونږ هیڅ قسم لا شک شبه نه ګڼو یو ښه قیادت دی یو ښه مقرر دی او زما په خیال باندې د پارټۍ د لیډرشپ دپاره صوبایي قیادت دپاره موزون سړی دی ډیره مننه ستاسو شاه فیصل صاحب چې تاسو زموږ پروګرام ته ټایم ورکړی شکریه جی ډېر ستاسو د راتګ مننه شکریه تھینک یو سو مچ جی ناظرین دا زموږ شاه فیصل صاحب د دې پروګرام ملمه عوامي نیشنل پارټۍ سره تعلق دی یو ډیر اکټیو لکه دې سره زما ملاقات هم لکه په سخته شوې دی چې کله ګوري باچا خان مرکز کې یا فلانکیزي کې یا ډنګلیزي کې لکه مطلب څه نه څه د دې اکټیویټي به برل نصیبو ملاقات کې نو چې کوم د دې د ان سی دا صدر سره بالکل لکه متصل ده نږدې ده ورسره پکار دا ده چې دا چې څومره سہولتونه صدر ته دي که داسې یو 5% 10% هم چې دی د خوشو د ان سی ته ورکي دلته هم سیویلین چې دی هغه اوسیږي شناختی کارډونه جوړ دي پاکستانی دي نو دا بلغونته د دې خلکو د لپاره بهتري وي په دې چې دا کم چیرمنان منتخب شوي دي د دې د چې کم منتخب کېدل دا اوماغه منتخب کېدل دي په هغه شناختی کارډونو کم باندې منې منتخب کیږي او ام پی ام منتخب کیږي چې څه ټیم دی د خپل شرمندګي محسوسولو خبره کوي نو افسوس په دې راځي چې ما پکې داسې چیرمنان لیدلي چې هغه شاه فیصل صاحب ټیک ته صاحب استعداد به خو زما پکې داسې چیرمنان لیدلي دي چې هغې پکې خپل څاروي خرڅ کړي دي او هغه چې دی نو د الیکشن لپاره ولاړو او الیکشن یې کړي دي بیا د هغې نه پس چې دی هغې ته نه اختیارات میلو شو او نه ورته څه فنډز میلو دي چې خپل هلالکۍ له خدمت وکړي نو څاروي هم لاړه عزت هم لاړلو او هغه خدمت هغه چې کم ټیم دی هغه هم لاړلو والله رب العزت یو کې چې دا اوس چې کم باقی مانده ټیم دی دې کوم د چیرمنانو ته اختیارات او فنډز میلو شي دا به کافي وي اجازه غواړو ډېره مننه السلام علیکم